اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو سره یو شارټکټ خبره کوم د ایمیونو سیستم باره کې. ایمیونو سیستم چې دی دا د هر انسان چې دی لکوړې طاقتور لکوړې مضبوط پکار دی، ځکه چې کرونا وایرس دی. نو کرونا وایرس سره موږ جنګ نشو کولای، بذات خود موږ جنګ نشو کولای، خو زموږ د بدن چې کم ایمیونو سیستم دی هغه به سره خامخا جنګ کوي. چې کله وایرس زموږ بدن ته دننه لاړ شي نو زموږ چې کوم وایټ بلډ سیل زموږ ایمیونو سیستم جوړوي، زموږ قوت مدافعت جوړوي. نو دغه قوت مدافعت چې دی دی به د کرونا وایرس سره جنګیږي او موږ به د کرونا وایرس نه چې دی موږ ساتي. یوازې کرونا وایرس نو هغه بیکټیریا دی، هغه وایرس دی، هغه هر قسم ډست پارټیکل دی، هغه زموږ بدن ته ځي نو هم د ایمیونو سیستم چې دی دی به سره جنګیږي. نو د دې لپاره دا ضروري ده چې زموږ ایمیونو سیستم چې دی هغه بالکل ښه برابري، بالکل چې دی هر ټایم دا تیاري. نو د هغې لپاره دا ضروري ده که تاسو خیال وکړئ زموږ سره چې کوم پنجابیان دي هغه چې کله خوراک خوري نو هغه په خوراک پسې یوه دانه فروټ چې دی خامخا خوري. که ډېر فروټ ونه خوري خو یوه دانه فروټ راوالي هغه به ثابت کور باندې چې دی هغه نیم نږي. لکه امرود یوه دانه یي هغه شل ځای کي او دا یو ټوټې خو دا چې دی خامخا خوري. او موږ پښتانه چې موږ د فروټ ډېر زیات کوشش نه کوو. که موږ وایو چې زموږ ایمیونو سیستم چې دی هغه ښه شي نو د هغې نیچرل طریقه دا ده چې موږ چې دی پی څکو، خو چې دی موږ پی چې دی د شپې څکو، د شپې ټایم چې دی موږ څکو، د سهاري ټایم چې دی پی چې دی هغه صحت له ښه نه وي. او د هغې نه علاوه چې کله موږ روټۍ خورو که د ماسپښیني یا زموږ سره د ماسخوتني نو په هغې پسې موږ له لږ فروټ چې دی هغه کم از کم چې دی خوړل پکار وي، که زموږ سره مالټۍ که هغه امرود وي. او د هغې نه علاوه کوشش کوو چې موږ سلاد هم چې دی خامخا وخورو. بل د سلادو دا فایده وي چې دا کله موږ په روټیو کې خورو نو هغه زموږ دماغ چې دی هغه هیلتي ساتي، زموږ زړه چې دی هغه هیلتي ساتي، زموږ چې کوم رګونه دي هغه زموږ سره هیلتي ساتي. نو کوشش کوئ چې په خپل خوراک کې سلاد ډېر زیات استعمال کړئ او د خوراک نه بعد چې دی فروټ ډېر زیات استعمال کړئ. نو د هغې سره به زموږ ایمیونو سیستم چې دی نو هغه به ډېر زیات کوي. د خپل ځان خیال ساتئ، د خپل بچو خیال ساتئ. او کم چې په کور کې کمزوري کسان نو په دې ورځو باندې هغو له لیمبو او د فروټو د کوم فروټ چې دي نو هغه له خامخا ورکوئ چې د دوی صحت چې دی هغه هیلتي، ځکه چې د دې حالاتو هېڅ پته نه لګي. الله دې نه کړي چې کرونا په چا راځي په چا نه راځي، خو الله دې کړي چې الله دې موږ ټول وساتي. تھینک یو ډېر.